بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو دا زموږ سره بل ټاپک دی، عبدالملک اسماعی، جابر بن حنان نه علاوه عبدالملک اسماعی چې دی نو هغه په بیالوجي په فیلډ کې هغه ډېر زیات کار کړی. نو دی زموږ سره پیدا شوی په بخارا کې. بخارا چې دی دا په عراق کې یو ځای دی او د ده سپیشلیټي چې وه انیمل ساینسز و. انیمل ساینس کې ډېر زیات کار کړی. د هر انیمل باره کې چې دی ته پته وه او د ده چې کوم کتابونه وو نو هغه هم د انیمل ساینس په باره کې ډېر زیات لیکلي وو. نو د ده په دې کتابونو کې یو بوک دی چې هغې ته ویلی کېږي الخیل. الخیل داسې کتاب و چې هغه صرف د هارسز باره کې و، موږ د اسونو وایو چې اسونه چې دی خپل ژوند څنګه تېروي، دوی بچي څنګه پیدا کوي او د دوی لایف اکټیویټیز چې دي څه دي. بل د هغې نه علاوه د یو بل بوک لیکل دی الابل. الابل چې دی نو هغه د کیملز په باره کې دی. خو دا داسې کتابونه دي چې په دا منشن شوي دي چې لکه الابل چې دی د کیمل باره کې دی، نو په دې کې الابل کې د بل ځناور چې دی ذکر نشته. نو په دې کې صرف د کیمل باره کې ذکر دی، کیمل چې دی د هغوی ژوند چې دی څنګه تېرېږي. بل بوک زموږ سره دی اشا چې دی دا د شیپ په باره کې لیکل دی، موږ ورته ګړي وایو، د ګړو په باره کې دی. او بل زموږ سره دی الوحوش. الوحوش چې دی هغه زموږ سره ځنګلي ځناورو باره کې دی چې په ځنګل کې زموږ سره واړه او غټ ځناور چې دي نو هغه زموږ سره کم یو دي، نو هغه زموږ سره الوحوش دی. که یو سړی و چې زه د اسونو باره کې چې دی سټډي کول غواړم نو هغه د الخیل په نیټ باندې وګوري، سرچ وکړي. بیا دی یو سړی و چې زه کیمل باره کې سټډي کول غواړم نو هغه د الابل سټډي کړي. یو سړی وایي چې زه د ګړو په باره کې سټډي کول غواړم نو هغه د اشا سټډي کړي. یو سړی وایي چې زه د ځنګلي ځناورو باره کې سټډي کول غواړم نو هغه د الوحوش سټډي کړي. او د ده ډیت چې دی نو هغه زموږ سره په 828 AD کې چې دی شوی دی. نو ملګرو دا مسلم ساینټسټ چې وو د دوی ځانه خپل ځای دی، دوی ځانه خپل رول دی په بیالوجي کې. یو ډېر اهم رول دی. که فرض که د مسلم ساینټسټو دا کار نه وی کړی نو نن سبا چې موږ کوم ماډرن بیالوجي موږ سټډي کوو نو د هغوی د بیس به موږ ته پته نه وه، د هغوی د الف ب به موږ ته پته نه وه. خو د دوی مسلم ساینټسټو د وجې نه د دې بیالوجي دا کار چې دی موږ ته راورسېدو، موږ پرې پوه شو. اوس دا زموږ کار دی چې آیا موږ په دې کې ریسرچ کوو او که نه صرف دغه تیوري رټکوو او په مخکې د بیالوجي دی موږ نه بوځو. د دې نه اول نور مسلم ساینټسټ دي هغه به نور ویډیوګانو کې اپلوډ کوم. نو ملګرو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو چینل چې دی سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې ماته ضرور ولیکئ چې آیا څه کمې بیشی پکې شوي او که نه. نو تھینک یو تر دې وخته پورې چې دی تا پوره وه. تھینک یو، ډېره مننه. السلام علیکم.